دری مرچل ډرامه به د 462 نه بعد مونږه څنګه ګورو. ما خو کتلې ده، خو تاسو به یې څنګه ګورئ؟ راځئ چې مو کمپلیټ طریقه در وښایم. خو زیات ملګري دا تپوس کوي چې ډرامه تر څو پورې راغلې ده. نو ملګرو چې څومره ما کتلې ده نو هغه 800 اپیسوډه دي. نو که تاسو هم تر 800 پورې کتل غواړئ نو ویډیو ستاسو دپاره ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د پیله اپیسوډ نه به تاسو تر اخره پورې څنګه ترلاسه کوئ او کمپلیټ ډرامه به تاسو څنګه ګورئ. که تاسو تر 462 پورې کتلي وي نو د هغې نه بعد اپیسوډ به راسره تاسو څنګه ګورئ. راځئ دې ملګري یو کمنټ کړی دی، وایي د 485 نه به بعد مونږ څنګه ګورو، یعنی د 462 پورې تا کتلې ده، تر 485 پورې کتلې ده. داسې دی بل ملګري کمنټ کړی چې د دری مرچل سیریال 621 اپیسوډ نه بعد به مونږ څنګه ګورو. نو دغه ملګري تر 621 پورې کتلې ده او بعد نه ده کتلې. نو ما خو تاسو ته ویلي چې تر 800 پورې د کمپلیټ ویډیو به او کمپلیټ ډرامې اپیسوډ به زه تاسو سره شیر کوم. دی بل ملګري کمنټ کړی دی، وایي د 490 نه بعد به مونږ څنګه ګورو. نو ملګرو دوستانو راځي په نن ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ همدغه طریقه درښایم چې د 462 نه بعد به تاسو تر 800 پورې څنګه ګورئ. که تاسو ته پته نه وي په څومره لینګویجو کې او په کوم ملکونو کې خلک ګوري نو د هغې په اړه به درته هم معلومات درکوم. نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دوستانو. زه په دغه چینل باندې روزانه دغه رقم ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو له داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سمی سکیل HUB دا لازم سبسکرایب کړئ او وربیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې دری مرچل ډرامه در 462 پورې راغلې ده او ډېرو پښتنو کتلې ده. تر 800 پورې به یې تاسو څنګه ګورئ او له کومې خوا به یې ګورئ. خو د هغې نه بعد به درته زه دا ووایم چې دا ډرامه د پښتو نه بغیر په نورو لینګویجو کې هم ډېره زیاته مشهوره ده او د پښتنو نه بغیر نور ډېر خلک هم ګوري. لکه څنګه چې تاسو ما سره په سنګرلار نوم باندې کتلی شئ. ملګرو دغه چینل دی او په دغه نوم باندې هم ډېر خلک پښتانه ګوري. د هغې سره تاسو یو دویم نوم کتلی شئ، په دغه باندې هم خلک اپلوډ کوي او دغه یې راسره د چینل انځور تاسو وګورئ. ملګرو دغه چینل راسره تاسو وګورئ. په دغه چینل کې په عربۍ کې اپلوډ کېږي او عربیان یې ګوري صحیح ده. او د دې نومونو نه بغیر په یو بل نوم باندې ډېره زیاته مشهوره ده او په دغه نوم باندې به انشاءالله په پاکستان او افغانستان کې هم راشي ډېره زر، چې هغه د قومندان په نوم باندې ده. نو ملګرو دا یو نوی سیزن دی، دا شروع شوی دی په 2014 سال کې صحیح ده، او 2016 دی. په 2 کالو کې لا تر اوسه پورې نه ده راغلی. خو زیات ملګري اوس وایي چې موږ به څنګه په دغه کې ګورو، مطلب دا چې به دا ما 800 پورې کتلې یا 900 پورې ما کتلې ده. نو هغه خبره داسې ده چې زیاتو ملګرو په نورو لنګویجو کې کتلې ده. لکه څنګه چې تاسو ما سره د دې ملګري کمنټس کتلی شئ چې ده په کمنټ کې لیکلي دي چې د 462 نه بعد په انګلیش کې دې هم وي خو موږ ته یې معلومات راکړه. نو زه یې تاسو ته اوس معلومات درکوم. ملګرو که زه تاسو ته ووایم چې دا په ترکیش لینګویج کې کمپلیټ شوې ده او زیاتو ملګرو هغه ملګري کوم ملګري چې په ترکیش لینګویج پوهېږي یا پوهېږي نه خو خوند مزې ترې نه اخلي نو هغې ګوري. نو هغه د څنګرلار په نوم باندې دغه غټ چینل دی چې تاسو یې ما سره کتلی شئ، د میلیون نه زیات سبسکرایب لري. نو په دغه چینل کې اپلوډ کېږي او په دغه چینل کې اوس نوې ویډیوګانې هم اپلوډ کېږي صحیح، لکه کلیپونه اوس اپلوډ کېږي. نو په دغه چینل کې کمپلیټ ډرامه اپلوډ شوې ده. بله دا خبره چې د دغه چینل نه مخکې یو بل چینل و د دې هغه یوټیوب په 2026 کال کې ریموو کړی دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې چا کاپي رایټ ویډیوګانې یا چا پردې ډرامې اپلوډ کړي نو هغه چینل یې ختمېدي. زما هم پکې یو چینل ختم شوی و نو داسې هغه چینل ختم شوی دی. نو په دغه چینل کې اوس دغه کمپلیټ ډرامه اپلوډ ته که ملګري کتل غواړي نو تاسو بیا کتلی شئ په ترکیش لینګویج کې صحیح ده. کوم ملګري هم کتل غواړي نو سنګرلار په نوم باندې سرچ کړئ او ډېرې تېرې ویډیوګانې او نوي اپیسوډ به تاسو ته راشي. کوم رقم اپیسوډ کتل غواړئ اپیسوډ لیکئ، د هغه نمبر لیکئ، نوي اپیسوډ به انشاءالله تاسو ته راشي صحیح ده. او پښتو کې بالکل نشته د 462 نه بعد. زیات ملګري وایي پښتو کې راغلې ده خو پښتو کې نه ده راغلې. ما ډېر زیات ریسرچ وکړلو او بله دا خبره چې دا پښتو ډبینګ په افغانستان له طرفه به کېدو نو اوس مکمل بند شوی دی. په یو ډرامه باندې پښتو ډبینګ نه کېږي صحیح ده. څومره ډرامې راځي هغه اردو کې راځي، کېدای شي چې دری مرچل ډرامه هم اردو کې راشي نو بیا به زه تاسو سره معلومات شیر کوم. نو په کمنټ کې راته ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو کې درته د چی په اړه معلومات درکوم، د اداکارانو معلومات درکوم، که د ډرامو معلومات درکوم. نو لازم یو خوندور کمنټ وکړئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB در سره لازم سبسکرایب کړئ، وربیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.